بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست د تفسیر شپږم درس ته. نن د الله جل جلاله په مرسته خپل درس ته دوام ورکوو او نوي آیتونه به تفسیر کړو. زموږ د نن ورځ د سورت بقره 26 آیت نه تر 20 آیت پورې ده. کوم ځای سوال لرئ نو موږ سره اشتراک کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الذین هغه کسان چې یعقدون ماتوي عهد الله وعده د الله من بعد میثاقه بعد له کلکول د هغه ویقطعون او قطع کوي ما هغه څه چې امر کړی ده الله به په هغه باندې ان دا چې یوصل پیوند ورکړي ویفسدون او فساد کوي فی الارض په ځمکه کې اولئک دغه ګروه هم دوی دي خاسرون زیانکاران دي. مراد د دغه کسانو څخه هغه کسان دي چې دوی د الله جل جلاله سره وعده وکړله او ویل چې یعنی هر پیغمبر چې راځي مونږ هغه سره دوستی کوو او مونږ د هغه نه اطاعت کوو، لکه نصارا او یهودیان چې الله جل جلاله سره دا وعده وکړله خو دوی دغه وعده باندې قایم پاتې نشول، دوی دغه وعده ماته کړله او یا دغه وعدې یعنی خلاف کارونه وکړل او هغه څه چې الله جل منع کړي ول دوی د هغه کار وکړو او هغه څه چې الله جل یعنی ویلي ول چې تاسو دا کار وکړئ هغوی دغه کار ونه کوم او دوی په ځمکه کې هر رقم فسادونه وکړل، یعنی پیغمبران یې له دروغو نه ووژنل او نیم پیغمبران یې دروغ وګڼل، نو هر رقم فسادونه په ځمکه کې وکړل. اولئک هم الخاسرون، یعنی دغه کسان زیانکاران دي، یعنی څوک چې دغه کارونه کوي دغه کارونه دې ته زیات ضرر ورسوي هم په آخرت کې او هم په دنیا کې. کیفه څنګه تکفرون کافران کیږئ تاسو بالله په الله باندې وکنتم اولی تاسو امواتن مړي فاحیاکم په ژوندي کړی تاسو ثم بیا یمیتکم رکوي تاسو ثم بیا یحییکم ژوندي کوي تاسو ثم بیا الیه دغه طرف ته ترجعون ورګرځي. دلته الله جل فرمایل دي یعنی ای خلک یعنی تاسو څنګه په الله جل باندې کافران کیږئ، یعنی تاسو اول کې هیڅ موجود نه ولئ یعنی مړه ولئ خو الله جل تاسو یې ژوندي کړئ او بیا یعنی تاسو ته ځمکه کې څومره وخت مقرر کړی دی یعنی تاسو تر هغه وخته پورې ځمکه کې ژوند کوئ، بیا هغه نه بعد تاسو بیرته مړه کیږئ، بیا د قیامت په ورځ یعنی د حساب کتاب په ورځ بیا الله جل بیرته تاسو راژوندي کوي د حساب او کتاب لپاره او بیا هر چا چې یعنی ښه کارونه کړي وي په دنیا کې هغه جنت ته ځي او چا چې بد کارونه کوي هغه جهنم ته ځي، یعنی هر څوک خپل عمل ته رسیږي. والذي الله جل جلاله هغه ذات ده خلقه چې پیدا یې کو لکم ما فی الارض تاسو ته هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ثم استوى بیا یې اراده وکړله الی السماء د اسمانونو طرف ته فسواهن پس برابر یې کو 7 سماوات و اسمانونه وهو او هغه بكل شیء په هر شی باندې علیم عالم ده. دلته دی الله جل رحمت ذکر شوی ده، یعنی الله جل اول ځمکه پیدا کړله او بیا په ځمکه کې هغه شیان پیدا کړل چې هغه ته یعنی انسانان یعنی مونږ ضرورت لرو، بیا چې کله الله جل ځمکه پیدا کړله بیا هغه نه بعد اسمان پیدا کوم او دلته اسمان ځکه زیات ذکر شوی ده ځکه چې اسمان 7 طبقې دي او د هر طبقې په منځ کې فاصله ده او ځمکه هم 7 طبقې دي خو ځمکه یو بل سره چسپېدلې دی، د په خاطر ځمکه یو دانه ذکر شوی او اسمانونه زیات ذکر شوي دي. وهو بكل شیء علیم او الله جل په هر څه باندې علیم ده، یعنی الله جل په هر څه باندې پوهیږي، یعنی بنده څه شي ته ضرورت لري او څه شي ته ضرورت نه لري، د په خاطر الله جل دا قرآن کریم را نازل کړی ده، پیغمبران دا ځمکه جوړه کړې نو د په خاطر الله جل دا شیان پیدا کړي او الله جل په هر شي علیم ده. وَإِذْ او کله چې قال وویلې ربک ربسته للملائکة ملائکو ته انی بېشکه زه جاعل جوړونکی فی الارض په ځمکه کې خلیفه او خلیفه قالو وویلې ملائکو اتجعلو ای جوړوي
ته فیها هغه کې من یفسدو څوک چې فساد کوي فیها هغه کې ویسفکو او تویوي دماء ویني ونحنو او مونږه نسبحو تسبیح یادوو بحمدک په حمد ستا ونقدسو او پاکي یادوو لکه ستا قال وویلې الله جلاله انی بېشکه زه اعلمو پوهېږم ما لا تعلمون هغه څه چې نه پوهېږئ تاسو. کله چې الله جلاله اراده وکړه چې په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کړي نو الله جلاله ملایکو ته وویلې انی جاعل فی الارض خلیفه یعنې زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم. بیا ملایکو وویلې چې یا الله جلاله ته په ځمکه کې خلیفه پیدا کوي خو هغوی به بیا په ځمکه کې فساد کوي او د یو بل وینې به تویوي او موږ خو د ستا پاکي یادوو ستا تسبیح یادوو. او بیا الله جلاله وفرمایل چې یعنې زه په هغه شیانو پوهېږم چې تاسو نه پوهېږئ. او دلته ملایکې دغه خبره یعنې ملایکو له کوم جنه پوهې شول چې انسانان هم په ځمکه کې فساد کوي. دلته بیا 3 قوله دي. اول قول دا ده چې د ملایکو په لوح محفوظ کې کتلي وو یعنې انسانان به هم په ځمکه کې فساد کوي. او دوم قول دا ده چې الله جلاله شاید د ملایکو ته ویلي وو. او دریم قول دا ده چې دغه ملایکو پیریانو ته کتلي ول یعنې دا پیریان ځمکه کې څنګه فساد کوي او د یو بل وینې تویوي نو ملایکو ویلې چې شاید انسانان هم داسې په ځمکه کې فسادونه وکړي. وعلم او ویښودو آدم علیه السلام ته اسماء نومونه کلها ټول ثم بیا عرضهم وړاندې کو هغه علی الملائکة ملایکو ته فقال پس ویلې انبئوني وښایئ ماته باسماء نومونه هؤلاء د دغه شیانو ان کنتم که چیرې استئ تاسو صادقین رښتونکي. بیا کله چې الله جلاله آدم علیه السلام پیدا کو نو الله جلاله بیا آدم علیه السلام ته د ټولو شیانو نومونه یې وروښودل. بیا الله جلاله ملایکو ته وویلې چې تاسو اوس د دغه شیانو نومونه واخلئ که چیرې تاسو خپلو خبرو کې صادق استئ. قالو وویلې ملایکو سبحانک پاکي یا الله جلاله ته لا علم نشته علم لنا مونږ ته الا مګر ما هغه څه چې علمتنا علم راکړی دی تا مونږ ته انک بېشکه ته انت ته علیم عالم حکیم حکمت والی یې. بیا ملایکو په ځواب کې وویلې چې یا الله جلاله مونږ فقط هغومره علم لرو چې تا مونږ ته راښودلی ده یعنې مونږ دنه زیات علم نه لرو. او یا الله جلاله علیم خو ته یې یعنې ته علیم ته په هر څه باندې پوهې او ستا په هر کار کې حکمت ده. قال وویلې الله جلاله یا آدمو ای آدم علیه السلام انبئهم وښایه دوی ته باسمائهم نومونه د دغه شیانو فلما پس کله چې انبأهم ویښودو دوی ته باسمائهم نومونه د هغه شیانو قال وویلې الله جلاله الم اقل لکم ایا نه وویلې ما تاسو ته اني چې بېشکه زه اعلمو پوهېږم غیب السماوات په غیب د اسمانونو والارض او د ځمکې واعلمو او پوهېږم ما هغه څه چې تبدونه ښکاره کوئ یې تاسو وما او هغه څه چې کنتم تکتمون پټوئ یې تاسو. بیا الله جلاله آدم علیه السلام ته وفرمایل یعنې د دغه ټولو شیانو نومونه ملایکو ته ووایه یعنې ملایکو ته یې وروښیه. بیا کله چې آدم علیه السلام د ټولو شیانو نومونه وویلې نو ملایکې نو حیران پاتې شول او آدم علیه السلام یې تشویق کو. بیا الله جلاله ملایکو ته وفرمایل چې آیا ما تاسو ته نه ولویلې چې زه د اسمانونو او د ځمکې په غیب باندې پوهېږم او په هغه څه پوهېږم چې تاسو یې ښکاره کوئ او کوم چې تاسو پټوئ یعنې الله جلاله په هر څه پوهېږي د اسمانونو په غیب باندې ځمکې او هغه څه چې یعنې مونږ ښکاره کوو یا پټې کوو یعنې الله جلاله په هر څه باندې پوه ده. او دغه آیت نه معلومیږي چې انسان درجه د ملایکو نه لوړه ده ځکه چې انسان علم لري او ملایکې علم نه لري. واذ او کله چې قلنا وویلې مونږه للملائکة اسجدوا ملایکو ته چې سجده وکړئ تاسو لآدم آدم علیه السلام ته
فسجدو پس ټولو ملایکو سجده وکړله الا مګر ونه کړله سجده ابلیس یعنی شیطان ابا سرکشي وکړه واستکبره او تکبر یې وکړو وکانه او و من الکافرین د کافرانو څخه. بیا الله جل ټولو ملایکو ته امر وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي یعنی تعظیمي سجده وکړي. نو ټولو ملایکو آدم علیه السلام ته سجده وکړله خو یو شیطان سجده ونه کړه ځکه چې شیطان حسد او تکبر یې لوبدو یعنی ویلې چې زه له پاک اور نه پیدا شوی یم او آدم علیه السلام له خاورو نه پیدا شوی نو زه څنګه کولی شم چې آدم علیه السلام ته سجده وکړم. او بل دا و چې حسد یې لوږدو یعنې ویلې چې ولې الله جل زه د ځمکې خلیفه یې مقرر یې نه کړم یعنې آدم علیه السلام یې د ځمکې خلیفه مقرر کړم. د دغه دوه وجو شیطان آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله وکانه من الکافرین او دا شیطان چې و دا د اول نه کافر و خو د دغه شیطان کفر الله جل ته له اول نه معلوم و خو ملایکو ته معلوم نه و. دلته دا د شیطان کفر ملایکو ته هم معلوم شو او دلته ولې قلنا یعنی الله جل فرمایل دي چې مونږ ویلي الله جل خو یو ده دلته ځکه جمع ذکر شوی ده ځکه چې الله جل زیات علم لري دغه په خاطر الله جل یعنی جمع ذکر کړی ده یعنی خپل علم یې هم ذکر کړی ده. او سجده سیده په دوه قسمه ده یو عبادتي سجده دوم تعظیمي سجده. عبادتي سجده هغه سجده ده چې فقط الله جل ته کېږي یعنی عبادت لپاره او تعظیمي سجده هغه سجده ده چې پخوا زمانه کې پیغمبرانو ته کېدو او بادشاهګانو ته کېدو. نو د محمد صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه سجده منع شوه او یعنی محمد صلی الله علیه وسلم وویل چې سجده باید فقط الله ته وسي یعنی بل چاته ونه شي. وقلنا او وویلې مونږه یا آدم اسکن ای آدم زندگی وکړه ته وزوجک او ښځه ستا جنت په جنت کې وکوله او وخورئ تاسو منها د هغه څخه رغدن پریمانه حیثو هر ځای چې شئتما غواړئ تاسو دواړه ولا تقربه او مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دغه ونې ته فتکونه په شی به تاسو من الظالمین د ظالمانو څخه. بیا آدم علیه السلام په جنت کې تناو نو الله جل آدم بیبي حوا د آدم علیه السلام له چاپې پختۍ نه پیدا کړو او بیا الله جل دوی ته امر وکړو چې تاسو په جنت کې زندگی وکړئ او د جنت له پریمانه نعمتونو نه تاسو استفاده کړئ او ویې خورئ خو فقط دغه یوې ونې ته مه نږدې کېږئ. علما ویلي چې دا ونه یا د انګورو ونه وره یا د انجیرو ونه وله یا هم د غنمو ونه وله او بعض علما وایي چې یعنې د نورو شیانو ونه وله. الله جل دغه په خاطر وفرمایل چې دغه ونې ته مه نږدې کېږئ ځکه چې دکې د الله جل حکمت و یعنې الله جل دا غوښتل چې آدم علیه السلام دغه ونې نه وخوري او بیا آدم علیه السلام او بیبي حوا ځمکې ته راکښته کړي نو دکې د الله جل حکمت و دغه په خاطر وویلې چې دغه ونې ته مه نږدې کېږئ نو تاسو د ظالمانو له ګروه نه کېږئ که چیرې تاسو د ونې ته نږدې شئ. فأذلهما الشیطان پس وښویول هغو دواړو شیطان عنها له هغه ځای څخه فاخرجهما پس ویستل هغه دواړه مما د هغه ځای نه چې کانه ول هغوی دواړه فیه په هغه کې وقلنا او وویلې مونږه اهبطو ښکته لاړ شئ تاسو بعضکم بعضې ستاسو لبعض نورو ته عدو دښمنان به وي ولکم او ستاسو لپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر جایګاه ده و متاع او فایده ده الهین تر مودې د هغه پورې. او دلته دوه قوله دي بعضې علما وایي چې شیطان چې جنت ته ننوتو د طاووس په شکل ننوتو او بعضې نور وایي چې دا شیطان چې جنت ته ننوتو د مار په شکل ننوتو. نو کله چې دا شیطان جنت ته ننوتو نو بیبي حوا او آدم علیه السلام ته چال ورکړو او هغوی ته داسې وسوسه وکړله چې د هغې ونې له میوې څخه وخوري. نو کله چې آدم علیه السلام او بیبي حوا د هغه ونې له میوې څخه وخوړله نو الله جل دوی ته په قهر شو او ویلې چې تاسو ټول ځمکې ته کته شئ یعنې اهبطو دلته ځکه جمع راغلی ده ځکه چې یعنې الله جل شیطان ته آدم علیه السلام ته او بیبي حوا ته وفرمایي چې تاسو ځمکې ته کته شئ
او هلته ځمکه کې یعنې تاسو زندګي وکړئ، یعنې تاسو به تر ابده پورې ځمکه کې نه اوسېږئ، یعنې تر یو مودې پورې به تاسو ځمکه کې اوسېږئ او تاسو د ځمکې له فایدو نه یعنې تاسې فایدو نه ښه استعمال کړئ، یعنې د الله جل په لاره کې استعمال کړئ، په خرابه لاره کې مه استعمالوئ. فتلقى پس زده کو آدم علیه السلام من ربه خپل رب نه کلمات څو کلمې فتاب پس توبه قبول کړه علیه د هغه انه بشکه الله هو هغه تواب توبه قبلونکی رحیم مهربان رحم کوونکی ده. نو کله چې الله جل آدم علیه السلام او بیبي حوا ځمکې ته راولېږل نو دا بیبي حوا او آدم علیه السلام 3 کاله له یو بل نه ورک ول. نو آدم علیه السلام زیات خفه و او دغه یعنې زیات خفه و او زیات زاریګانې او توبې ویستل او ویلې چې الله جل ما وبخه ما نه ګناه وشوله. نو دلته 2 قوله دي. اول قول دا ده چې الله جل د آدم علیه السلام په زړه کې یوه دعا واچوله چې هغه دعا چې آدم علیه السلام همیشه ویلې هغه دعا په واسطه الله جل آدم علیه السلام یې معاف کړو. او دویم قول دا ده چې جبرائیل علیه السلام آدم علیه السلام ته راغی او ویلې چې ته د محمد صلی الله علیه وسلم په واسطه دعا وکړه نو الله جل به تا دعا قبوله کړي او تا به معاف کړي. نو کله چې آدم علیه السلام د محمد صلی الله علیه وسلم په واسطه دعا وکړه نو الله جل د دغه دعا قبول کړه. بیا الله جل له آدم علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې تا د محمد صلی الله علیه وسلم نوم له کومه زده کړو؟ ما خو محمد صلی الله علیه وسلم تر اوسه پورې ځمکه کې نه ده مبعوث کړی. نو آدم علیه السلام وفرمایل چې یا الله جلاله کله چې زه ځمکې ته راکښته شوم نو ما پاس عرش ته وکتو نو په عرش لیکلی لا اله الا الله محمد رسول الله. نو ما وویلې چې شاید د محمد صلی الله علیه وسلم زیات د الله جلاله ته نږدې شخص وي نو د په خاطر ما محمد صلی الله علیه وسلم تا ته واسطه کړم. انه هو التواب الرحیم او الله جل توبه قبلونکی او رحم کوونکی ده. یعنې څوک چې له زړه اخلاص نه یعنې توبه وباسي او ووایي چې زه دا ګناه ته نور هېڅ وخت نه نږدې کېږم نو الله جل د هغه نفر توبه خامخا قبلوي. زمونږ د ننني درس تر دغه ځای پورې و. هیله لرم چې تاسو ته ګټور وي. که تاسو لا هم زموږ چینل ته سبسکرایب نه دی کړی نو هرومرو یې سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بل درس پورې خدای مو مل شه.